بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 د اپریل کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن موضوعات ټول نړیوال دي او په دې کې د ایران، د امریکا، د اسرائیل، د چین، د روسیې، د پاکستان د دوغلو لوبو، همدارنګې واړه خو ډېر غټ نړیوال موضوعات دي. ټول انشاءالله تاسو سره شریکوم تر څو د نړۍ او د سیمې د حالاتو نه مطلع اوسئ، ځکه چې دا ټول په افغانستان او په سیمه باندې اغیز لري. او دا لوبې چې روانې دي دې کې داسې نه ده چې افغانستان نه ده، د شطرنج په تخته باندې د دې دنیا هر ملک چې دی یوه دانه ده، هره دانه خپل کار کوي، فعالیت لري، تر وسه او توانه پورې ده. راځم د اول خبر دا دی چې څرنګه تاسو ته معلومه ده امریکا او د ایران ترمنځ د اوربند لپاره کوششونه نړیوال روان دي او په تیر دغه څو کلونو کې وایو یعنی مسلسل که دا 2-3 کاله ونیسو، هر لوبه چې د ایران او د امریکې ترمنځ شوې ده اسرائیل هغه سپوتاژ کړې ده، یعنی د فشار لاندې نیولې ده او له منځه یې وړې ده او ناکامه کړې ده، او کوم څه چې اسرائیل غوښتلي هغه یې کامیابه کړې ده. تاسو وکتل چې پروسه کال ناستې ناکامه کړلې او یو جنگ وشو، بیا دویم ځلې څه کالې ناستې ناکامه کړلې، بیا دوباره د فبرورۍ نه تر اوسه 40 ورځنۍ جګړه وشوله، بیا د دې بله ناسته په د اپریل په 11 او 12 وکړه چې هغه اسرائیل ناکامه کړله. اوس یو بل دور د دې روان دی او دا امید کیږي چې د کامیابۍ خواته لاړ شي، ځکه چې دا د نړۍ غوښتنه ده، دا د ټولو دنیا غوښتنه ده، د یو ملک نه ده، د یو کس نه ده، د یو انسان نه ده، بلکې که د شرق دی، که د غرب دی، که مسلمان دی، که هندو دی، که یهود دی، که نصارا دی، د ټولو دا غوښتنه ده چې دغه جنگ دی بند شي تر څو نړۍ د دغه ضرورت چې د انساني دی هغه ورته ورسیږي او دغه قیمتي او بدبختي چې راغلې ده مخه ونیول شي. نو په دې بابت کې اوس اسرائیل یو بله تازه لوبه شروع کړې ده چې دا دور په بل رقم مات کی. پخوا به د خپل دغه کارونه د امریکې په ذریعه کې کول، د نورو ملکونو په لاس به کول او پلانونه به ناکامول. اوس یې د امارات متحده عربي نه یو بلې لوبې لپاره کار اخیستی دی او دی هڅولی دی چې دا باید لاړ شي چین ته، او چین ته داسې شیان ورته وعده ورکړي چې هغه چین ورته ضرورت لري او هغه خوشحاله شي او هغه ته ووایي چې دا د ایران شاته ونه درېږي، بلکې دغه اوربند لپاره کار ونه شي، پرېږدي چې امریکا په جنگ کې دخیله اوسي او ایران ووهي او د تنګی هرمز لاره مه خلاصوئ او دا لاره دې بندئ لپاره دی چې د اوربند په نتیجه کې دا لاره خلاصیږي، ایران سره روابط ښه کیږي. دلته که امریکا اوربند کړي او دلته یې د ایران سره روابط ښه نو ایران به د دې نه په لنډه باندې ووهي. نو په دې بابت کې خالد بن زید بن النهیان په 14 او 14 د اپریل چین ته تللی و او هلته د چین د ولسمشر سره لیدلی دي او هغې سره دا خبرې کړي دي چې که چیرته دوی د تیلو ته ضرورت لري او د تیلو لپاره د اوربند غواړي چې دا ضرورت درته زر رفع کوم، څومره چې تیل د پکاري په ډیر کم قیمت د نړیوال سطح نه په نیمه بیه باندې زه تاته درکوم، خو ته د اوربند مسله نه تیر شه. بله خبره ورته دا کړې ده چې که چیرته ته دا همکاري موږ سره وکړي، زه په میلیاردونو ډالر دا په چین کې پانګونه کوم، سرمایه گذاري کوم او د چین په اقتصاد کې یعنی د ودې لپاره لاس دغه کوو، زموږ سرمایه گذاري به دغه شي او ډیر سرمایه گذاره، ځکه چون اسرائیل که ورته ویلي به اسرائیل دا کار کوي، ځکه اسرائیل سره نړۍ په سطحه ډیر لوی سرمایه داران دي. په امریکا کې د 1000 نه زیات میلیاردران چې دي، 1000 نه زیات میلیاردران هغه اسرائیلي یهودان دي او د یو زنجیر غوندې کار کوي. بس یو اشاره چې ورته وکړي دغه مملکت کې 10 کسې لاړ شي پانګونه وکړي، 100 میلیارډو نه زیاته پانګونه کولی شي. دومره استیودارۍ دی دغې سره شته دی د یهودو سره.
نو دا پیشنهادات ورته کړي دي او ځینې نور هم وعدې دغه ورته ورکړي دي، خو چین ورته ویلي دي چې مونږه روابط په اساس دی خپل د دغې نه نیسو چې خپل دوستان د موقتي دغې لپاره مارکیټ کې دا کو او دغه خرڅ کو. زمونږ پارتنرشپ د ایران سره ستراتیژیک پارتنرشپ دی او دا به مونږه ساتو او د ایران سره به مونږه دوغله لوبه نه کوو. دا داسې نه دی چې اوس تا ماته د پټرول وعده راکړله او دا هم خدای خبر تا ته چا ویلي دي. خو لنډه خبر دا چې خالد بن زید بن النهیان ته په خوله باندې سوک ورکړ شوی دی او ناکام بیرته راګرځېدلی دی. یعنې دغه پلان د دوی په چین کې نه دی کامیاب شوی او چین د دوی دا پیشنهاد رد کړی دی. دویم خبر مهم د افغانستان لپاره دا دی چې ایران ولسمشر د افغانستان د ولس نه تنها چې دا مننه یې کړې ده چې دوی موږ سره په سخت وخت کې ودرېدل او ملګرتیا یې وکړه، ضمن کې دی ویلي چې د افغانستان د خلکو د پټرولو ضرورت چې څومره وي دا به موږ رفع کوو او دا به دوی ته پټرول ورکوو او د مارکیټ د بیې نه به په ډېر کوز بیه ته دا لفظ استعمال کړی چې په نیمه بیه به یې ورکوو. نو بیا یې بیرته دا خبر کړی دی چې په مارکیټ کې فی ټن پټرول چې دی یا نفت چې دی $1,400 دی. موږ به دا افغانستان ته په $915 باندې ورکوو، یعنې $415 د نړیوال مارکیټ نه به ارزانه ورکوو او په همدې بابت کې افغانستان د ایران سره د 350,000 ټنه پټرولو دغه قرارداد لاسلیک کړی دی چې دا به د همدغه بیه په $915 باندې دوی به دا د ایران نه اخلي او ایران دا وعده کړي چې دا دوی ته ورکوي. همدارنګه اسرائیل وزارت دفاع ویلي دي چې دوی د ایران او د لبنان لپاره تازه آمادګي نیسي او نیولې ده چې دوی به په دواړو ملکونو باندې د سره بریدونه به کوي. همدارنګه فرانسې او انګلیس پرون په لندن کې د 40 ملکونو یو غونډه راغوښتې وه تر څو د تنګې هرمز د خلاصون لپاره دوی خپل په منځ کې مشوره وکړي. لکه بله ورځ مې برنامه کې تاسو ویلو چې د فرانسې دغه کړی و، دا د فرانسې او د انګلیس اوس مشترکاً دغه پروګرام ګرځېدلی دی او دوی دا کوي چې د نړۍ په سطحه 40 مملکتونه چې هغه مهم چې دي هغه ټول راټول کړي دي او دا تصمیم نیسي چې څنګه تنګه د هرمز د خلاص کړي او امریکا ته وایي چې تاته ضرورت نشته دی، دا نړیواله موضوع ده، دا سیمه نړۍ د موضوع حلوي، ته د نړۍ پولیس نه یې، ته دیز نه ځه. همدارنګه ډونالډ ټرمپ د استرالیا نه غوښتلي و چې د امریکې سره مرسته وکړي. دی وایي ما چې استرالیا نه د غوښتنه وکړه، استرالیا موږ سره مرسته ونه کړله او جمله یې داسې دغه کړې وه چې کله موږ هلته لاړو استرالیا هلته نه وه، یعنې د تنګې هرمز ښایي چې کله موږ تنګې هرمز ته لاړو دی ویل چې ما د استرالیا نه غوښتنه کړې وه خو کله چې موږ هلته لاړو استرالیا هلته نه وه. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې موږ نه امریکې مستقیما غوښتنه نه ده کړې او بله خبر دا ده چې امریکې په خپله ویلي چې زه چاته ضرورت نه لرم، دا مسله زه خپله حلولی شم. نو په دې اساس باندې استرالیا وایي چې موږ په دې کې مداخله ونه کړله او موږ هلته لاړ نه ډلو، خو که امریکا مستقیما رسما زموږ د پارلمان او د حکومت نه دا غوښتنه وکړي نو موږ یې د غور لاندې ونیسو او که ضرورت و نو موږ به حتما هلته لاړ شو. د ایران د خوا نه خبر راغلی دی چې د تنګې هرمز اوربند په نتیجه کې د تنګې هرمز دغه دوی خلاص کړی دی، یعنې هغه اوربند چې د لبنان ته تمدید شو، د لبنان سره اوربند اعلان وشو د اسرائیل او د لبنان ترمنځ او ډونالډ ټرمپ هغه اعلان وکړ چې دلته اوربند دی. نو د ویلي چې تر څو په لبنان کې اوربند دي او دغه کوم اوربند چې د ایران سره اعلان شوی دی تر هغه وخته پورې به دی د کانال دغه تنګه د هرمز کاملا د ټولو کشتیګانو لپاره به آزادي، هر کشتۍ تللی شي راتلی شي او خپل پټرول اخیستلی شي. ډونالډ ټرمپ وایي چې موږ د تنګه د هرمز کې چې کوم ماینګذاري شوې وه، ماینونه ایښودل شوي وو، سرنګ ورته دی وایي سرنګونه ایښودل شوي وو، د ایران د امریکا په مرستې سره هغه سرنګونه پاک کړل او له منځه یې ویوړل. خو په څنګ کې دا خبره هم کوي چې تنګه هرمز د ټولو لپاره خلاصه ده خو د ایرانی کشتیګانو لپاره به تر هغه وخته پورې خلاصه نه وي چې زموږ منځ کې کاملا یو معاهده شوي نه اوسي. یعنې ډونالډ ټرمپ دا ښکاره کوي چې دا تنګه چې ده د ټولو لپاره به آزاده، به ایران هم آزاده کړي، ما هم آزاده کړي، خو د ایران کشتیګانې به نشي تللی.
همدارنګه ډونالد ټرمپ وایي چې اتحادیه د اروپا او ناتو ما لپاره پیشکش وکړ، ماته درخواست وکړ چې دوی حاضر دي چې ما سره د تنګي هرمز په هکله مرسته وکړي، آزاد کړي. دی وایي چې دا د کاغذي بابرشیران دي، دوی اوس راویښ شوي دي، اوس ما سره مرسته کوي. کله چې ماته دوی نه مرسته غوښتله، دوی ما سره ونه درېدل. اوس حتما دوی پټرول ته ضرورت پیدا کړی دی چې موږ تنګي هرمز خلاصه کړله، اوس د پټرول د اخیستلو لپاره موږ ته دا پیشنهاد کوي. نو ډونالد ټرمپ ورته لیکلي دي چې زه تاسو ته ضرورت نه لرم، ځان مانه لرې ساتئ، خو که پټرول ته هم ضرورت یې لاړ شئ خپل پټرول واخلئ. دا رقم ته یو تانه یې ورته ورکړې ده. او په عین حال کې ټرمپ اسرائیل ته دا خبرداری ورکړی دی چې په لبنان باندې بیا نور بریدونه ونه کړي، ځکه چې مخکې خبر کې تاسو ولوسته چې د وزارت دفاع د اسرائیل وایي چې په ایران او په لبنان باندې به بریدونه د سره نیسو. په عین حال کې ډونالد ټرمپ په خپل د ټویټر کې چې دا خبر ترېنه ما راواخیسته، دې کې لیکلي دي چې زموږ د صبر کاسه لبریزه شوې ده، اسرائیل د نور موږ نه ازمایي. دا ډونالد ټرمپ وایي. هغه انګلیسي جمله هم دا لیکلې کې انف از انف، یعنی نور صبر کاسه زموږ لبریزه ده. نتانیاهو ویلي دي چې تر اوسه زموږ کار په لبنان کې تمام شوی نه دی. بنان دی یعنی د ډونالد ټرمپ خبره نه مني. وایي زموږ کار په لبنان کې لا تمام شوی نه دی، موږ به خپل بریدونو ته ادامه ورکوو. وګورو چې دلته نتانیاهو زور په ټرمپ باندې زیاتیږي، که ټرمپ دلته زیاتې کامیابیږي چې نتانیاهو لاندې کې، خو اوس خبره دوی دواړو ترمنځ ده. همدارنګه د امریکې مرستیال ولسمشر جډي وینس ادعا کړې ده چې علي خامنه‌ای ژوندی دی، خو ډېر شدید زخمی دی او بستر دی. چې د راپور یې د کوم ځای نه اخیستی دی، مرجع څه ده، دا یې لا نه دی ویلي او تایید کړی هم نه دی، خو صرف دغه خبره یې کړې ده. د ایران 4 د نفتو کښتیګانې د ایران نه تیل اخیستي دي او د بندې هرمز نه تیر شوي دي، او دا کښتیګانې 2 دانې هند ته تللې دي، یو یې پاکستان ته تللې ده، یو یې هم چین ته تللې ده، چې په دې کې په نامه د آزرګون د تیلو کشتۍ چې ده د بندر شهید رجایی نه د بندر رجایی نه حرکت کړی دی، او دا په د هندوستان پاندلا د هند ښار خواته بندر ته هلته تللې ده. بل دویمه کشتۍ د اشکان دریم اشکان په نوم باندې د چابهار بندر نه حرکت کړی دی او پاکستان کراچۍ ته راغلی، یعنی پاکستان ته تیل وړی دي. دریمه کشتۍ د شبدیز په نامه باندې د چابهار نه حرکت کړی دی او شوها بندر د چین ته هلته تللې ده. او څلورمه کشتۍ په نامه د تابا سلور د امام خمیني د بندر نه د حرکت کړی دی او جواهر لال نهرو ممبئی هند ته هلته تللی دی. یعنی دا دغه کوي چې 4 کښتیګانې ایراني هم تللی دي، سره دې چې ډونالد ټرمپ ویلي چې نور کښتیګانې تللی شي، خو ایراني به نشي تللی. خو دا کښتیګانې په دې ورځو کې د امریکا د موجودیت باوجود د بندر د دغې نه وتې دي او تللی دي. روسان یعنی پیوټن دغه ولسمشر وایي چې دغه اوربند چې دی دا یو فریب دی، د یو غولونه کې لوبه ده، او دا آتش بس یا دا اوربند چې دی دا لاره جوړوي لپاره دی یو لوی جنگ لپاره. او ویلي دي چې که چېرته دی صادق و په دې اوربند کې، نو دا دومره کښتیګانې او قوا ولې د خلیج فارس خواته را روانه ده او تنګي هرمز خواته را روانه ده. دا په خپله ثابتوي چې امریکایان دوباره ایران غولوي، او ایران ته یې ویلي چې په دې څه کې باید هوښیار اوسي، ځکه دا یو فریب دی، دا اوربند نه دی. یعنې دلته اوس چې روسان دا ښکاره کوي چې پاکستان کومه لوبه کوي، دا فریبکاري کوي، دا د امریکا په لاس باندې لوبیږي، او پاکستان او امریکا یو لویه لوبه روانه کړې ده. همدارنګه سید خطیبزاده د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي دي چې ایران هغه اوربند ته ضرورت نه لري او نه مني چې هغه پایداره او دایمي نه وسی. منګه د موقتي اوربند نه غواړو دی ویلي، منګه اوربند غواړو، دایمي اوربند غواړو چې هغه موږ ته دا ضمانت راکړي چې بیا به اسرائیل او امریکا په هر بهانې باندې زموږ په ملک باندې به بریدونه نه کوي، ناګهاني بریدونه به نه کوي، او د ده لپاره نړیوال قرارداد ته ضرورت شته دی. نو دې لپاره دوی ویلي دي چې دا موقتي اوربندونه چې دي دا نه منو، او زمین کې دا خبره هم کړې ده چې موږ اوس هم حاضر او آماده یو، او زموږ ګوتې په ماشه دي، په دغه دي، نو موږ به یعنې جنګ ته تیار یو. همدارنګې
د چین 4 باربرداره یعنی تروبر تیارې چې دي ترانسپورتي ایران ته راغلي دي، خو کله چې د ایران فضا ته داخلېدلي خپل دغه نړیوال رادار یې خاموشه کړی دی. کله چې نړیوال رادار خاموشه کیږي هغه د نړۍ د رادار نه وځي، هغې بیا نور نشي تعقیبولی دا چیرته لاړه. چین نه پرواز وکړ، پرواز یو ځلې په نیمه لاره کې دا ورکېږي، ځکه چې رادار چې بند کړي نړیوال رادار کې نه راځي. دا تیارې څه شولې بیا نور نه معلومیږي. نو دی په هوا کې خپل رادار بند کړی دی، دی راغلی دي په ایران کې کوزې شوي دي او ویل کېږي چې تازه نور اسلحه او شیان ایران ته رارسولي دي، او امریکا چین ته اخطار ورکړی دی چې ایران ته به اسلحه او دا نه ورکوي، او چین ورته ویلي دي چې ما دا کار نه دی کړی، موږ چین ته اسلحه نه ورکوو، اما خپل کار یې کړی دی. همدارنګې الکساندر رایو د جرمني ویلاګر یا تحلیلګر هغه وایي چې په انګلستان کې 2 ډرون طیارې د اسرائیلو په سفارت باندې تللی دي، او د دوی په دغې کې دوی سره رادیو اکټیو دغه و، یعنی انفجاري مواد پکې وو، او دا په د قلب د لندن کې د اسرائیل سفارت او دې باندې دا کړی، ویلي چې دا کار په نامه د علي یاسمین الاسلامیه یو ډله ده چې د ایران حمایت ترلاسه لري، او دا کار یې ترسره کړی دی. او د دې بابت نه پرون د کنزنګټن پارک په لندن کې چې مرکزي پارک دی او په دې ورځو کې ډیر مصروف او خلک نهایت زیات ورځي، دا مکملا د خلکو په مخ باندې بند کړلی شوی دی. خو زه فکر کوم چې ایران به دومره ساده او احمقه نه وي چې په دې وخت کې امریکې سره جنگ دی او بل ملک د سره شخړه نه لري، ځان ته ولې فرانسه یا انګلیس دښمن کی؟ زما عقل و منطق دا نه مني. ممکن دغه کار په خپله اسرائیلو کړی، یا ممکن امریکایانو کړی، ممکن داسې یو دریم لاس دی چې دا کار کوي چې ایران، ځکه 2-3 اټمپټه دی وکړل، کوشش یې وکړل چې ایران د انګلیس سره واچي. تاسو وکتل چې په اوایل د جنګ کې په اولو دویمو ورځو کې دی په قبرس کې د دغې په انګلیسانو په اډې باندې حمله وکړله، بیا یو بل برید هم د په ګارسیې جزیرې باندې وشو، خو په هغې ټولو کې انګلیس ویلي چې نه، موږ ته معلوم دی دا کوم ځای نه راغلي دا ډرون، او موږ دا ډرون پیژنو. نو هغه خبره خاموشه شوه. دا خبره به وروسته معلومه شي، ځکه ایران زه فکر نه کوم دا کار وکړي، لکه دا یې د په ګټه نه دی، او هېڅ عاقل انسان دا کار نه کوي. او زما د نن ورځ آخري خبر دا دی چې د امریکې یو بله لویه کښتۍ چې دوی سیمې ته راوړې وه په نامه د هایزنهاور، یعنی دا د امریکې یو بل رئیس جمهور دی چې دا کښتۍ د هغه په نوم ده، یو دانه خو د جرالد فورد یو بل رئیس جمهور په نوم وه، هغه بله چې وه هغه د ډبلیو بش په نوم باندې وه، او دا هایزنهاور دا بله کښتۍ وه چې دوی راوړې وه. دا کښتۍ کې اور لګېدلی دی، 3 تنه یې د کارکوونکي شدیداً ټپیان شوي دي، سوځېدلي دي، او دا کښتۍ په حساب د اور اخیستلو نه پس ډیکمیشن کېږي، ځکه چې تر څو جوړېږي. خو دلته مهم ټکی دی کې دا دی چې ویل کېږي امریکایي عسکر کېدای شي دا کار یې قصداً کړی، ځکه دوی دا جنګ ته نه غواړي، او دا کښتۍ دوی د هرمز تنګې خواته را روانه کړې وه. ما خبره چې پیوټن کړې وه چې دا قوا را روانې دي، دا څوک دي؟ هغې نه دغه یو کښتۍ همدا یو اس اس هایزنهاور وه چې را روانه وه تنګې هرمز خواته، خو هلته پکې اور ولګېده او د ده مخه ونیول شول را نه شي. په دې هکله زه تاسو ته یو خبره کولی شم چې دا کښتۍ لا راغلې نه وه. یو پاکستاني تحلیلګر ډاکټر شاهد دا خبره کوله چې هغې ویلې دغه کښتۍ چې را روانه ده، د دې کښتۍ عسکر او د کسان چې دي دی جنګ نه غواړي، او دی د غاړې ته جبري را روان شوي دي. نو کېدای شي هغې ویلي چې داسې یو کار وشي چې دا کښتۍ به بیا جنګ نه ووځي. نو د هغې خبر خو صحیح شوله، دا 3-4 ورځې بعد دا د اور پکې ولګېده، او دی دا کښتۍ اوس ډیکمیشن کوي، ځکه چې اور پکې لګېدلی تر څو دا بیرته جوړېږي. د ده خبر دا پیشبیني صحیح وه چې دلته حتما څه بهانهګیري روانه ده. دا زما د نن ورځ برنامه ستاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله د برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.